روایت کی راځي امام قرطبي رحم الله دا روایت نقل کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج د سفر په دوران د انبیاء سره ملاقات شوی دی کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات د حضرت ابراهیم علیه السلام سره وسو خلیل الله دا د الله سبحانه و تعالی هغه نبی دی چې د الله سبحانه و تعالی پر دین باندې ډېر مشکلات برداشت کړي دي ورته وغورځوي د وطن څخه یې وباسي هغه داستان یې ډېر اوږد دی نو کله چې د نبی علیه الصلاة والسلام ملاقات د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام سره وسو ابراهیم علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل ستا پر امت زما سلام وایه او زما دا یو وصیت ورته وکړه ستا امت ته ووایه چې د جنت ځمکه ډېره نرمه مځکه ده د جنت مځکه ډېره ښایسته مځکه ده د جنت مځکه ډېره پاکه خاوره ده ډېره ښایسته پیداوار کولو والا خاوره ده د دې نالګیان دغه دي سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله ستا امت ته وایي چې په دې باندې کشت زیات کې دنیا کې که چیرې سړی مځکه ولري هغه مځکه ډېر د اصولو لپاره جوړه مځکه برابره مځکه نرمه مځکه او ښه پیداوار کولو والا مځکه پسته مځکه اوبه هم لري که سړی بیا هم لاس ورځنه ورته ناست او په دې باندې کښت نه کوي دا بیا عقل سړی دی نه یې خپله ورکوي نه یو بل بزګر ته ورکوي او که چېرته یو سړی پر دې مځکه باندې پیداوار وکړي غنم وکړي اوربشه وکړي بل شی وکړي بیا د کال په پای کې یا د حصول په وخت کې د سړی ډېر خوشحاله کېږي ډېر څه لاسته راوړي هم به دی خپل آباد وي هم به مزدور سره آباد وي هم به فقیر او مسکین د عشر په وجه آباد وي او هم به مرغه د عوام مرغان به هم ورسره آباد وي نو دنیا چې کوم ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الدنیا مزرع الاخره دا دنیا د آخرت لپاره کښت دی د دې حاصلات د دې نتیجه به موږ ته الله په آخرت کې راکوي ګوري دا کښتونه سم وکړي د هغه بې عقل انسانان د رقم مه جوړېږي چې مځکه لري اوبه لري نرمه مځکه ښه پیداوار والا مځکه لري لیکن لاس ورځنه ورته ناستې په نورو څو باندې اخته دی هېڅ هم نه کوي د هغه سړي مثال د دغه رقم دی چې په دنیا کې پلایاني او په لهو العب باندې وخت تېروي نه ذکر ته وخت ورکوي نه لمانځه ته وخت ورکوي نه عبادت ته وخت ورکوي نه تعلیم و تعلم ته وخت ورکوي نه قرآن ته وخت ورکوي بس هسې په لهو العب یا په دنیا په مینه او محبت باندې اخته دی دې کسانو ته نبي علیه الصلاة والسلام پیغام یې ښه دی الدنیا مزرع الاخره دنیا د آخرت کښت دی د آخرت لپاره کرل پکې وکړه د آخرت لپاره کښت پکې زیات کا د آخرت لپاره حاصل لاسته راوړه دا دنیا پیسې ختمیږي دا بقا نه لري دا وفا نه لري د چا سره یې وفا وکړه لیکن آخرت والآخرة خير وأبقى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات الله پاک جل جلاله وایي مال او اولاد د دنیا زینت دی او باقیات صالحات ستا د رب په نظر هغه ډېر خیر دی ډېر خیر دی باقیات صالحات علما لیکي چې دا شی دی سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله نو ځکه ابراهیم علیه الصلاة والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ستا امت ته زما دا یو وصیت ورسوه او زما سلام ور باندې وایه چې د جنت ډېره نرمه مځکه ده ډېره خوږه مځکه ده ډېره زرخیزه او ښایسته مځکه ده ډېره خوشبوداره مځکه ده د دغه جنت د پر مځکه باندې کښت وکړي او دا په دنیا کې کېږي د دې کښت او د دې نالګان د دې تخم چې کوم دی هغه لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله ځکه بل روایت کې راځي که چا په دنیا کې یو سبحان الله ویل الله یو درخت په جنت کې شته کوي د دې درخت صفت سبحان الله څومره درخته وي د دې درخت در سایه لاندې به څو وخت آس غلی سایه به نه ختمیږي والآخرة خیر وابقا د آخرت لپاره ډېر څه وکړئ ته روان یې په لاره کې ځې یو هدف لرې په لاره سبحان الله الحمد لله باقیات صالحات وایه ته روان یې په لاره باندې روان یې او په لاره باندې یوازې لا اله الا الله وایه درود شریف وایه استغفار وایه الله پاک جل جلاله به ستا په دنیا و آخرت کې تا ته د کامیابی زندگی درکړي د خوشحالۍ ژوند به درکړي او د آخرت لپاره به دې لویه رتبه
نو عرض دادی باقیات صالحات مه یروئ دا باقیات صالحات ذکر او اذکار دي خپل مبارک ژبه دي لنده وساته د الله په ذکر باندې د الله په یاد باندې لنده وساته دا په غیبت باندې لنده ملنده دا په غیبت مستړی کوه دا په بهتان ویلو مستړی کوه دا په درواغ ویلو مستړی کوه دا په شیطانت او خباثت باندې مستړی کوه دا د الله په ذکر ستړی بیا به د قیامت په ورځ تا شاهدی د الله په دربار کې ادا کړي چې الله دا کس چې 40 ساعته که نو 12 ساعته ګنټه 1 ګنټه 2 ګنټې به زه په ذکر باندې مشغوله ساتلی وم زه نن د شفاعت کوم